الله الرحمن الرحیم. دلای خدای پناه ما خپل سلامونه وړاندې کوم ټول زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې 28م لوست چې د پښتني دودونه په اړه دی چې موږ له یو بل سره د خیر سره کار کوو او وایو. دغه لوست مې هم بیا څلور برخې لري چې لومړۍ برخه مقدمه دي او دوم برخه د متن لوستل او دریم برخه نوې لغاتونه دي او د کانکور پوښتنې هم موږ تاسو ته چمتو کړی چې له یو بل سره کار کوو. دانش آموزای عزیز، درس 28 هستیم و درس آخر از کتاب ما یعنی لسم ټولګي صنف دهم از مضمون پشتو. پشتن دودونه، این درس ما در این مورد است. دودونه به معنای سنت ها یا رسم ها هست و کلمه پشتنی هم در لسان دری به معنای پشتون ها. گفته رسم و رسوم و سنت های پشتون ها. دغه لوست مو بیا څلور برخې لري چې لومړۍ برخه مقدمه دی او دوم برخه د متن لوستل دی او دریم برخه نوې لغاتونه او د کانکور پوښتنې هم دي چې ان شاء الله پای ته د خیر سره له بل سره کار کوو او وایو. خب میریم سراغ مقدمه. لومړی پسر بیا دوه پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو باید ځواب ورکو. در بخش اول یعنی مقدمه بعد دو عدد پوښتنه یا سوال مطرح شده که جواب میدیم و خود سوال مطرح میکنیم. اول لومړی پوښتنه څه دی ویلی؟ سوال اول چې مطرح کرده تاسید د دو دستور یا رواج په معنا پوهیږئ؟ گفته آیا شما به معنای رواج یا دستور یا به اصطلاح بگم دستور سنت و دستور عمل آیا چیزی میفهمید یا آگاهی دارید بالای او؟ دوم پوښتنه څه دی ویلی؟ استاسې په کور کلی او ولس کې څه ډول دودونه او رواجونه استه؟ گفته در بین خانه یا در بین او قریه و او ولسوالی شما یا در بین مردم شما کدام قسم رسم ها و سنت ها و رواج های وجود دارد؟ د نړۍ ټول ولسونه او قومونه خپل ځانګړي دودونه لري. ځانګړي به معنای مخصوص. گفته در سرتاسر جهان مردم و ولس ها و قوم ها رسم ها و سنت های خاص خود را دارند. زین دودونه د قومونه ترمنځ ورتوالی هم لري و گفته باز بعضی از این سنت ها به همدیگر شباهت هم دارد. زین دودونه د ولس په ګټه او زین په زیان دی. اینجا کلمه ګټه به معنای فایده هست و گفته بعضی از این سنت ها و رسم ها و رواج ها به نفع مردم است و بعضی هم به زیان و ضرر مردم. دودونه و عنعنات یو ولر اصول او مقررات وی. گفته این رسم ها و عنعنات و سنت ها یک سلسله مراتبی از مقررات و اصول می باشند. ولس تر ډیره دغه اصول او مقررات پر رعایت کولو مجبور او مکلف ګڼل کیږي و گفته مردم یا ولس تا همین حالی که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم به رعایت کردن و انجام دادن این مقررات و سنت ها مکلف می باشند. پښتون ولس هم به ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخه کې یو وضعیت اشمیر دودونه لري. دودونه به معنای گفتیم که همین سنت ها و رواج ها هست و گفته که ولس یا مردم پښتون هم در زندگی اجتماعی خود بسیار قسمت ها و برخه های از این رسم ها و سنت ها رو دارند. دغه دودونه لرغونی وخت څخه د پښتون ولس له ژوند سره سم روان دی و گفته این رسم ها و سنت ها از زمان پیشین و باستان با پښتون ها در جریان زندگی روان بوده و همراه بوده است. د ټولنیز ژوند جوک تر ډیره په دغه دودونه ولاړ دی و گفته زندگی و روح اجتماعی زندگی گفته با همین سنت ها ایستاده یا پا برجا هست. په دې لوست کې له دغه دودونه څخه ځینې در پیژنو و ما در این دست بعضی از این رسم ها و سنت ها را برای شما میشناسیم یا معرفی میکنیم. د متن لوستل. هر ولس ځینې ځانګړې او ځینې لږ او ډیره سره ورته او ګډ دودونه لري چې د ټولنې ټوله وګړي د هغه په منلو او ترسره کولو مجبور او مکلف ګڼل کیږي. اینجا کلمه ځانګړې گفتیم بازم اختصاص یا مختص هست و کلمه گد به معنای گدوات، یعنی اگه بخوایم در این جمله به لسان دری مطرح کنیم به صورت عمومی و مشترک و با هم انجام دادن رو میگن. میگه هر مردم و هر ولسی رسم های خاص خودشونو دارن، حالا چه بعضیاش یا کم یا زیاد شبیه به هم هستن و بعضی هم کلا به صورت مشترک یعنی در بین تمامی ولس ها وجود دارد که گفته مردم آنجا یا مردم همون ناحیه مجبور هستند یا به انجام دادن آن و به قبول کردن آن. پښتون ولس هم ځینې ځانګړي او ځینې له نورو قومونه او ولسونو سره ورته او ګډ دودونه لري چې له پیریو راهیسې موجود او په ټولنیز ژوند کې پرې عمل کیږي و گفته پښتون ها مثل ولس ها یا مردم دیگر او رسم ها و
به اصطلاح سنت های خاص خودشون رو دارن که به صورت جمعی یا به صورت مشترک انجام میشه که از قرنها در زندگی آنها مانده و گفته پری عمل کیجی، یعنی بالایش عمل میکنن. پشتن دودون او رواجونه چې په پښتون ولس کې د یو قانون او ټولنیز دستور حق لري ډیر زیات دی. گفته رسم ها و رواج ها و سنت های پښتون ها که در بین مردم هست، در بین خود مردم پښتون هست، به عنوان یک قانون و یک دستور اجتماعی حکم دارد و بسیار گفته از لحاظ تعداد اینها زیاد می باشند. د دې پښتن دودونه منل او پرځای کول د پښتنو د قومي تذهیب او پښتونوالي یو لازمي برخه ده و گفته این رسم ها و سنت ها در بین پښتون ها قبول کردن آن و برجای کردن یا عمل کردن به آن یک تهذیب قومی و بهتر بگیم یکی از اساسی ترین و مهمترین قسمت های پښتونوالي و گفته یک بخش ضروری است که په ټولنه کې څوک له دغه دودونه او رواجونو څخه غاره وغروي هغه شخص رښتینی پښتون نه ګڼل کیږي. نه ګڼل کیږي به معنای شمرده نمی شود و کلمه گفته غاره وغروي یعنی به معنی که سر خم نکند یا اونا رو اطاعت نکند یا قبول نکند. گفته باز اگر در جامعه پښتون ها اگر کسی از این رواج ها و سنت ها پیمان شکنی کند یا با آنها عمل نکند آن یک پښتون واقعی محسوب نمی شود. د پښتون دودونه شمیر زیاد او د پښتون د ژوند زیات خوای پر دغه دودونه ولار دی و گفته این رسم ها بسیار زیاد هستند، از لحاظ تعداد و کثرت بسیار زیاد هستند و گفته که زندگی اینها بر همین سنت ها و همین رسم ها ایستاده و پابرجاست. غم او شادی هر یو خپل جلا جلا دودونه او مراسم لري. اینجا کلمه جلا جلا در لسان دری به معنای جدا جدا هست. گفته در غم ها و شادی ها برای هر کدام باز یک رسم ها و سنت ها و رواج های جداگانه و خاص خودشان را دارند. جرگه و مرکه د یو غوره دود په توګه ځانګړي لارې او قوانین لري و گفته جرگه و مرکه به اصطلاح به عنوان یک سنت و یک رسم خوب گفته آن هم باز همون راه و روش و قوانین خودش را دارد. ننواتی او روغه جوره بیل دود او دستور لري. اینجا کلمه ننواتی به معنای عذرخوال یا عذرخواهی کردن یا پوزش طلبیدن است و روغه جوره به معنای سازش است. گفته که ننواتی و روغه جوره گفته به معنای سازش است. اینها دو تا دستور و دو تا رسم و سنت جدا هستند. مظلوم ته پناه ورکول اوش یا ګډ ټولنیز کار کول بیل دودونه دی. میگه به مظلوم پناه دادن اوش یا ګډ ټولنیز یعنی به معنای کارهایی که به صورت دست جمعی یا گروهی یا به صورت گدوات انجام میشه. گفته اینها هر کدوم یک سنت و رسم جداگانه هستند. میلمه پالنه هم د پښتو یو دود دی. میلمه پالنه به معنای مهمان دوستی یا مهمان نوازی ترجمه میشه. گفته مهمان دوستی هم یکی از رسم های یا سنت های پښتون هاست. د ټولنیز ژوند د هر اړخ د سمبالښت لپاره پښتون خپل مننې دودونه لري چې دلته ټول نشو در پیژندلی و گفته که باز در هر بخشی یا در هر قسمتی از زندگی پښتون ها برای مدیریت گفته در زندگی اجتماعی بسیار سنت ها و رسم های زیادی وجود دارد که ما اینجا نمیتوانیم همه آنها را برای شما بیان کنیم یا بشناسیم. د بیلګې په توګه د میلمه پالنې پناه ورکولو اوش ناغې او د تیږې ایښودلو دودونه په دې ډول در پیژنو. گفته به صورت مثال د بیلګې په توګه یعنی به صورت مثال میلمه پالنې به معنای مهمان دوستی و مهمان نوازی، پناه ورکول و پناه دادن اوش به معنای گفتیم یک کار گروهی و دست جمعی است. ناغه به معنای جریمه کردن است او د تیږې ایښودل تیږی به معنای سنگ است که بعد انشالله در جلوتر در صفحات بعدی خود کتاب به صورت واضح و مفصل توضیح خواهد داد. د میلمه پالنې دود. حال میم سراغ رسم یا سنت مهمان نوازی. میلمه پالنه یا میلمستیا په پښتني دود دستور کې ډیره ژورې ریښې او لوړ ځای لري. لوړ ځای به معنای جای بلند یا مقام عالی و ژور ریشه به معنای ریشه عمیق و کلمه میلمه پالنه به معنای مهمان دوستی یا مهمان نوازی و خود کلمه میلمستیا به معنای مهمانی کردن یا مهمانی برپا کردن. گفته مهمان دوستی و به اصطلاح مهمانی گرفتن در سنت پښتون ها یک ریشه بسیار عمیق و یک جای بسیار بلند دارد. پښتانه میلمه پالنه د سخاوت او شزوانی یو ډیره غوره بلګه بولی و میگه پښتون ها مهمان نوازی و سخاوت و جوانی خوب را یک سنت بسیار خوب میشمارن. اینجا کلمه بولی به معنی قبول میکنن یا میشمارن. میلمه پالنه په ټول افغانانو کې آمده و گفته همین مهمان دوستی در تمامی اقوام افغانستان و در بین تمامی افغان ها یک سنت
هست که به صورت عمومیت رواج داره، لکه د تاریخ افغانه لیکوال مولوی عبدالمجید افغانی که د خپل کتاب په 197 مخکې لیکلی په افغانستان کې هیڅ مسافر ته په لاره د خرڅ ضرورت نشته، په میلمه پالنه کې ښځې له نارینه‌و څخه کم نه دی. و گفته که باز در همین بحث گفتیم مهمان نوازی در تمام افغانها عمومیت دارد. در کتاب تاریخ افغانه مولوی عبدالمجید افغانی گفته در کتاب خودش در صفحه 197 اینجا کلمه مخ همون پانه هست یا به اصطلاح صفحه هست، گفته در افغانستان یک مسافر که در راه باشه هیچ نیازی به خرج کردن و مسائل دیگر ضرورت ندارد و په میلمه پالنه که ښځې له نارینه‌و څخه کم نه دی. و گفته در مهمان دوستی و مهمان نوازی هم زنا از مردا چیزی کم ندارن. په پښتنو کې د میلمه پالنې په دود کې سخت است مادي او سیاسی موخه او غرض په پام کې نه وي و میگه در این مهمان دوستی و پشتو زبانها یا پشتونها هیچ گونه غرض مادی و سیاسی و هدف دیگر نیست. اینجا کلمه موخه به معنای هدف است. په دغه فطري میلمه پالنه کې چې دغه ټولنې د هر وګړي ځانګړنه ده د مسافر او بېوزلو او محروم انسانانو سره د مرستې ملاحظه او احساس ډیر پیاوړی دی. اینجا کلمه بیوزلو به اصطلاح افراد فقیر و ناتوان رو میگن و میگه اینجا اگه بخوایم جمله رو به صورت کامل معنا کنیم گفته در این رسم یا سنت فطری مهمان نوازی یا مهمان دوستی که در بین تمامی جامعه این خصوصیت روان است، گفته برای مسافران و برای افراد ناتوان و ضعیف و برای انسانهای محروم همراهشان کمک میشه و این احساس بسیار قوی میباشد. اینجا کلمه امرستی به معنای کمک کردن است. دیر او هجری په پښتني ټولنه کې د میلمه پالنې ځانګړي مرکزونه دي او په دې هر یو کې د خلکو له توان سره سم میلمه ته لازمي اسانتیا برابري او د میلمه پالنه چارې په ورینتند ترسره کیږي. اینجا کلمه ورینتند به معنای پیشانی باز هست و گفته که در راهها بسیار از حجرا هستند که پشتونها در جامعه خود برای مهمان نوازی و پذیرایی از مهمان اختصاص دادن و هر کسی هر ولس و هر مردمی به اندازه توان خودش میاد برای مهمان آسانتیا و یعنی آسانی یعنی میاد کاراش پیش میبره و با پیشانی باز کارها انجام میشود. د میلمه هر دو ساتنه پرځای لازمه گنی و میگه مهمان نوازی یا نگهداری از میهمان رو بسیار مهم میشمارن. دی کار ته پښتني ټولنه کې پر میلمه غیرت وای او د پښتونوالۍ اساسي او بنسټیز توکو څخه ګڼل کیږي و گفته این کار در جامعه پښتونها بهش میگن بالای مهمان یا میلمه به اصطلاح غیرت داشتن و در پشتونوالی گفته یکی از اساسها و پایه‌های بسیار مهم شمرده می شود. د پناه ورکولو دود حالا میم سراغ سنت یا رسم به اصطلاح پناه دادن. په پښتنه کې دا یو مهم دود او دستور دی چې پناه راوړونکي ته به خامخا پناه ورکوي. گفته یکی از رسم‌ها و سنت‌های مهم پشتو زبان‌ها این است که به یک کسی که پناه میارد با آن خامخا و معنای 100% یعنی به او 100% یا به صورت حتمی و قطعی پناه میدهند. پناه ورکوونکی د پناه راوړونکي د سر او مال د ساتنې مسئولیت لري و میگه او کسی که به یک کسی که پناه میآورد بالای مال و جان او مسئولیت دارد در مقابل نگهداری کردن از آن. که څوک د خطر په وخت د مرګ د خپل بې عزتي له ویرې نه د چا کور او ځای ته پناه یوسي نو بیا هغه د پښتو د دود دستور له مخې مجبور او مکلف دی چې د پناه راوړونکي هر ډول ساتنه او پالنه وکړي و میگه اگر یک کسی باز یعنی از طریق مرگ یا به اصطلاح جانش در خطر باشد یا مورد بی عزتی باشد یا از علتهای دیگر به یک جای یا به یک خانه پناه ببرد از طریق آیین و سنت و رسم پشتونها آنها مکلف هستند که با آن پناه بدهند و از جان و مال او محافظت کنند. اینجا کلمه پالنه به معنای محافظت کردن ویل کیږي. د پښتنې لارښود د کتاب لیکوال پوهاند صدیق الله رشین د تواریخ حافظ رحمت خانی په حواله لیکي د ملک احمد یوسفزی او د لازکو قبیله ترمنځ سخت دښمنی و میگه که نویسنده کتاب تواریخ حافظ رحمت خانی در حواله از آقای حافظ رحمت خانی آقای پوهاند صدیق الله رشتین در کتاب خودش میگه که در زمان ملک احمد یوسفزی و قبیله لازاکو به اصطلاح اینا بین همدیگه یک دشمنی بسیار قوی داشتن. ملک احمد د صلح لپاره د ملک محمد خان د لازک کلی ته ورغی و میگه ملک احمد برای صلح کردن آمد به قبیله لازک ها. خلق پر خبر سواله یعنی میگه مردم بالاش خبر شدن غختل چی و وجنه یعنی میخواستن که او را به قتل برسانند.
په دې وقت هغه د ملک محمد خان کور ته پناه وره و میگه در این وقت اون به خانه محمد خان پناه برد. د ملک محمد خان میرمنه د پوشن دود لمخه د په خپل کاله کې پناه ورکړه او لمرګ وساته و میگه ملک محمد خان از او رسم و سنت پشتونها آمد به او پناه داد و او را از مرگ نجات داد که چیر یو گناهکار چاته پناه وروری و میگه اگر یک شخص گناهکاری به یک کس پناه ببرد نو بیا بی‌طرفی ولسی مشران د سول او جوی لپاره کوښښ کوي و گفته که اینجا باز ولسان یا به اصطلاح رهبران و بزرگان همون منطقه یا ناحیه میان برای صلح و سازش میان تمام کوشش خود را انجام میدن. خامخا د حل یو لاره پکې پیدا کوي و میگه 100% و به صورت قطعی یک راه حل براش پیدا میکنن. خو تر هغه چې د حل لاره پیدا کیږي د پښتون د دود او د صلح لمخې په پناه ورکوونکو باندې د هغه هر ډول ساتنه لازمه او ضروری ده. و میگه باز تو وقتی که به خاطر همین مشکل او کسی که به اصطلاح پناه آورده بیان یک راه حل پیدا کنن، گفته او کسی که پناه داده باید بالای پناه آورنده هر گونه محافظت از مال و جانش را انجام بدهد و این کار بالای آن ضروری می باشد. اینجا میم سراغ سنت اوش. د اوش د کلمه اصطلاحی معنی گد او د خپل خوشی کار دی. میگه اینجا کلمه اش به معنای اصطلاحی به معنای یک کار گدواد یا به صورت گروهی و به صورتی هست که یک کار با رضایت کامل انجام میشه. دا یو غوره پختن دود چې لدیر لرغون زمانه څخه په پښتون ولس کې استه و میگه این سنت و این رواج و رسم یکی از سنت ها و رسمایی است که از زمان بسیار قدیم در بین پښتون ها بوده و هنوزم روان است. پښتانه د خپل ټولنیز ژوند په بهیر کې په ځانګړې توګه له ښارونو لرې په کلیوالو سیمه کې ډېره کارونه لکه کرکیله، لوغ، اوبل، ویالې ویستل، کاریزونه پاکول او داسې نور په ګډه ترسره کوي. و میگه پشتونها در جریان و در به اصطلاح بگیم در جریان زندگی اجتماعی خود به صورت خاص در شهرها و همچنین ولسوالی ها و قریجات دور کارهای مثل کرکیله به معنای زراعت و بزگری رو میگن، لو به معنای درا کردن، غوبل کوبیدن و یال ویستل یعنی جوبار کشیدن، کاریزون پاکول، کاریزا را پاک کردن و کارهای دیگری که به صورت عمومی و مشترک انجام می شود. د اوش یادګار کار د په وسیله له یو خوبه کارونه ډیره ژر ښه او اسانتر سرسره کیږي او له بل خوا په ټولنه کې له بیوزلو او بیوسو وګړو سره پوره مرسته کیږي. و میگه از این طرف که میانی کارها را به صورت عمومی و به صورت گروهی انجام میدن، هم کارها به صورت آسان و هم به صورت زود و بسیار خوب انجام میشه. و یک خوبی که دیگه که داره گفته او له بل خوا یعنی از یک طرف دیگر هم همراه با افراد بیوزل، ناتوان، افراد ضعیف هم گفته سر پوره مرسته کیږي، یعنی بالای آنها هم کمک کرده می شود. د اوش یو ډیره غوره دود دی و گفته خود اوش به اصطلاح یک سنت بسیار قدیمی و خوب است چې د ټولنیز ژوند په بهیر کې ډیره ګټورې او اغیزناکې نتیجه لري که گفته در جریان زندگی اجتماعی بسیار تاثیر و فواید متأثر را دارد. په کور کلی او ولس کې د اتفاق خپلمنځ یووالی او پیوستون ډیره ښه وسیله او بلګه ګڼلای سو. و میگه که در بین مردم و در بین ولس و خانه ها یک وسیله بسیار خوب برای یووالی معنای اتحاد و یک دستگی و پیوستگی محسوب یا شمرده می شود. تیجه ایشودل صلح او رقعه. اینجا کلمه تیجه به معنای سنگ هست، ایشودل به معنای نشان دادن یا بهتر بگیم گذاشتن که حالا باز خود کتاب مطرح کرده میخوانیم و بیشتر اطلاعات و آگاهی کسب میکنیم که چیر دو و وگرو کورنی و قبیله ترمنځ په کومه معامله باندې اوج د شخره او جګړه پیښسي په دغه جګړه کې دواره خواته د سر او مال زیاتونه اوري. میگه که باز اگر در بین دو گروه از مردم که دو تا خانواده یا قبیله یک شخره یا جنگ بسیار طولانی مدت پیش بیاد، میگه در این جنگ و در جریان این جنگ و این دعوا گفته هر دو طرف هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ جانی زیانهایی رو خواهند دید. نو په دې وخت کې په خپله دواره خو په غوښتنه او د نور ولس او دریمګرې په ښه نیت او اراده د سولې او روغې جوړې خبرې پیلیږي. دریمګر اینجا به معنای شخص ثالث است و گفته حالا یا به درخواست هر دو طرف که با یکدیگر نزاع و جنگ کردن، یا به درخواست مردم دیگر یا ولس دیگر، یا هم که به درخواست شخص سوم که یک نیت پاک و مقدس داره میان یک صحبت‌های را برای سازش مطرح میکنن و شروع میشه. در روغه جوره د یو تاکل مدی آتل لپاره د سپینجرو یا د کلیوال او سیمینیز جرګه لخوا منځته راځي و گفته که باز همین جرګه و همین سازش یا از طرف رئیس سفیده یا از طرف
به اصطلاح مشران یا رهبران منطقوي و روستایی گفته به وجود میاد. د جرګې له فیصل او پریکړې وروسته چې د مخالفینو د جوړولو او پخلا کولو لپاره کومه ترون او قرارداد کیږي هغه ته سوله او روغه وایي. اینجا کلمه ترون به معنای تعهد یا قرارداد ویل کیږي و گفته بعد از اینکه اینا آمدن به اصطلاح فیصله کردن و تصمیم گرفتن و در بین او دو نفری که با هم مخالفت و جنگ داشتن فیصله و تصمیم و کلمه پخلا به معنای آشتی کردن است. آشتی کردن انجام شد، باز بین آنها میان یک ترون یا تعهد یا قرارداد به اصطلاح نوشته میشه که به این میگن صلح او روغه. د جرګې له خوا دغه روغې او صلح په محل په دوه خوا ناغه ایښودل کیږي. اینجا کلمه ناغه به معنای جریمه هست و باز میگه از طرف خود جرګه میاد بین این دو طرف که با هم دیگه مشکل داشتن و نزاع داشتن یک چیز به نام جریمه گذاشته و مشخص میشه او هغه ته په داګه اعلانیږي. اینجا کلمه داګه یعنی په داګه یعنی به صورت قاطع و گفته برای آنها به صورت قاطع بیان میشود یا اعلان میشود که هر لور د جرګ له پریکړې څخه سرغړونه وکړه په سزا کې په تر ناغه اخیستل کیږي. اینجا کلمه سرغړونه به معنای پیمان شکنی یا تعهد شکنی هست و گفته که باز هر طرف از این دو طرف بخوان پیمان شکنی کنن یا تعهد شکنی کنن در عوض سزای آنها از آنها جریمه گرفته می شود. اخیستل کیږي یعنی گرفته می شود. در روغ جور پریکړه او فیصل ته په پښتو دودونه کې تیجه ایشیدال وای و گفته همین روغی و جوری یعنی به اصطلاح به معنای سازش و تعهد و فیصله کردن بین آن دو طرفی که با هم دیگه نزاع داشتن و در بحث سنت پشتونها بهش میگن تیجه ایشودل. د فیصل څخه سرغړونه تیجه ماتول بلل کیږي و هر کسی گفته که از این پیمان ترون یا تعهدی که میشه بخواد سنگ شکنی کنه، منظور از سنگ شکنی همین تعهد شکنی است. گفته که به این باز در بحث پشتونها میگن تیجه ماتول. دا تیجه ماتول یا سرغړونه د پختن دود لمخه یو ډیره ناوره کار ګڼل کیږي و کلمه ناوره به معنای ناپسند، زشت یا بد هم په دری لسان بیا ویل کیږي و گفته کسی بیا سنگ شکنی کنه یا به اصطلاح تعهد شکنی و پیمان شکنی کنه این یک کار بسیار بد، زشت و ناپسند شمرده می شود. پشتینی دود که موقتی جورت صلح وایه و گفته در رسم و سنت پشتونها به یک سازش موقتی صلح میگن. روغه د همیشنی فیصله او جور معنی لري و گفته باز اگه یک سازش همیشگی و دائمی باشه به آن میگن روغه. تیجه اوشیدل د جګړهمارو خو ترمن د متارکی او صلح معنی لري. اینجا کلمه جګړهمار رو به معنای او دو طرفی که با هم دیگه نزاع یا دشمنی و جنگ داشتن و میگه وقت ما آمدیم سنگ گذاشتیم یا به اصطلاح تیجه ایشودل انجام دادیم بین دو طرف آتش بس اعلام میشه. د تیجه ایشودل او د صلح د خبره په وخت کې دزی یا یو پر بل تیر او برید بند وي چې د پشتن دود کې دزبان وایي و گفته باز وقت آمدن سنگ گذاشتن یا به اصطلاح ترون یا پیمان و قرارداد بین این دو نفر انجام دادن دیگه برید اصطلاح اینجا به معنای حمله و تجاوز ناگهانی است. میگه دیگه باز اینا حق ندارن که بالا یکدیگر بخوان پیمان شکنی کنن یا به اصطلاح جنگ و حمله کنن و گفته ایرا در رسم و سنت پشتونها دزبان وای. دزبان به معنای آتش بس است. ګران زده کوونکو دغه لوست معنی د مطلب سر اوس خلاص ولا بیا اوس نوی لغتون له بل سره کار کوو ولی میم سراغ لغت‌های جدید که برای شما آماده کردیم به لسان دری. دودونه به معنای رسم‌ها و سنت‌ها، تیجی به معنای سنگ، ناغه به معنای جریمه، ملمستیا مهمانی، ترون تعهد او قرارداد همزین وقتونه بیا ویل کیږي، بیوزل به معنای فقیر یا ناتوان، سرغړونه به معنای تخلفات، آرخ سمت یا جهت زین وقتونه ویل کیږي، ننوات معذرت کول یا معذرت خواهی کردن یا پوزش طلب کردن است. بولی به معنای مینامن یا میخوانن یا قبول میکنن. ژواک به معنای زندگی، روح و قدرت است. لو به معنای درو کردن و کلمه ورین تنده به معنای پیشانی یا روی باز. ګران زده کوونکو اوس د کانکور پوښتنې موږ تاسو ته چمتو کړئ چې له بل سره کار کوو. لومړی پوښتنه څه دی ویلي؟ بیوزله معنا په نخه کړئ. سوال اول در کانکور چه مطرح کرده؟ گفته کلمه بیوزله رو معنایش را به نشانه کنید که جواب صحیح میشه گزینه دوم به معنای فقیر.
دوم پختن صد ویلیدی میلمستیا معنا پنخکره گفته معنای کلمه یا لغت میلمستیا رو نشانه کنید که جواب صحیح میشه گزینه اول به معنای مهمانی. و دریوم پختنه لو معنا پنخکره گفته کلمه لو به چه معنایی هست در این گزینه ها که جواب صحیح میشه گزینه درو کردن یعنی گزینه اول. گران از کبن خود دغه کتاب مو د خیر سره خلاص ولا تر بل کتاب او تر راتلم کې غوندي د خدای په امان الله مو ملسه شپه ورځ ولري.